سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د شکر په نښانو غږیږم. ساین سیمټمز یا کومې نښانې باید موجودې وي چې د شکر په هکله فکر وکړو. ګورئ، کله چې د وینې په جریان کې شکر یا ګلوکوز جګ شي او د اوږدې مودې دپاره جګ پاتې وي، دغه تکلیف ته موږ هایپرګلایسیمیا وایو. هایپرګلایسیمیا یا د وینې په جریان کې د شکر جګیدل. کله چې ګلوکوز په وینه کې زیاتیږي، نو د وینې د جریان نه ګلوکوز بالاخره د ګردې د لارې مثانې ته او له مثانې له ادرارو سره بهرني محیط ته انتقالیږي. په ادرارو کې د ګلوکوز موجودیت ته ګلایکوسوریا وایي. ګلایکوسوریا یا د ګلوکوز موجودیت په یوریا یا ادرارو کې. کله ګلایکوسوریا او څنګه منځته راځي؟ ګورئ، کله چې ګلوکوز د وینې د جریان د لارې راغی، ګردې ته راننوته، دا زموږ کډني یا ګرده ده، او دا هم له یوریټر یا هغه ټیوب یا پایپ چې له ګردې تشې متیازې او نور مایعات مثانې ته انتقالوي. که موږ دغه ساحه واخلو، زوم یې کړو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو د ګردې د وظیفوي واحد یا فنکشنل یونټ یا نفران پکې لیدل کیږي. دا د نفران شکل ده. نفران یا هغه حجرات چې میلیونونه او میلیاردونه سره یوځای کیږي او بالاخره یوه ګرده جوړوي. نیورون مختلفې برخې لري. دې ساحې ته یې بومنز کپسول یا ګلومیرولر کپسول وایي. دقیق کوم ځای ته چې د وینې رګونه راځي، خواړه وړي او راوړي او له ګردې فلتر شوي مواد انتقالوي. دغه ساحه یې د پرکزیمل کانولیوټډ ټیبیول په نامه یادیږي یا PCT پرکزیمل کانولیوټډ ټیبیول. لاندې دا معینه ساحه دا د لوپ اف هنلي په نامه یادیږي او هر یوې ځان ته مشخص وظایف لري. دا یوازې یوه حجره ده د ګردو. پرکزیمل کانولیوټډ ټیبیولز کله چې ګلومیرولر کپسول شروع کیږي، دا پرکزیمل کانولیوټډ ټیبیولز دي. لاندې دا ساحه د لوپ اف هنلي ده او پورتنۍ دا ساحه بیا د ډیسټل کانولیوټډ ټیبیولز یا DCT په نامه یادیږي. کله چې د وینې په جریان کې ګلوکوز زیات ول، یعنی دلته ګلوکوز ګردې ته زیات راځي ځکه د وینې په جریان کې زیات دي، او بالاخره د همدې لارې نه د نفرانونو د لارې نه انتقالیږي چیرته؟ کولیکټینګ ډکټ ته، CT یا کولیکټینګ ډکټ. تشې متیازې یا ادرار دلته په دې ټیوب کې انتقالیږي او له دې نه همداسې ځي بالاخره مثانې ته یا یورینري بلډر ته، او د یورینري بلډر نه بالاخره وځي بهرني محیط. په نورمالو حالاتو کې څه پیښیږي؟ لومړی باید په دې پوه شو چې په نورمال وضعیت کې که شکر څوک ونه لري څه کیږي. کله چې د وینې په جریان کې ګلوکوز ګردې ته راننوځي په نورمالو انسانانو کې راځي، دغه ګلوکوز بالاخره د یو څه بخش د پرکزیمل کانولیوټډ ټیبیول نه د ځای نه ری ابزارب کیږي، دوباره جذبیږي. چیرته؟ د وینې جریان ته. ری ابزاربشن. ګلوکوز، مالګه او یو څه اوبه بیرته جذبیږي. چیرته؟ د وینې جریان ته ځي او په دې رقم باندې ګلوکوز نه ضایع کیږي زموږ له وجوده. ګلوکوز، اوبه، سالټس یا ځینې ګټورې مالګې، دا په نورمالو انسانانو کې کله چې ګردې ته راننوځي د بدن د تقاضا مطابق بیرته راځي د وینې جریان ته او د وینې جریان نه د بدن مختلفو سیمو ته ورځي. په شکر کې څه کیږي؟ دلته د وینې په جریان کې فرضاً دا د وینې یو رګ ده، دغه دلته شکر یا ګلوکوز جګ ده او له دې ځای نه ګردې ته راننوځي. د ګردې په دا پرکزیمل کانولیوټډ ټیبیول یا په دې ساحه کې د ری ابزاربشن یا د جذب دوباره یا د دویم ځل لپاره بیرته د جذب کېدو پروسه نوره سر ته نه رسیږي ځکه هلته کانسنټریشن یا غلظت د وینې په جریان کې زیات ده. نو کله چې بیرته دوباره جذب نشي، دا ګلوکوز جمع د اوبو بیرون وځي او دلته که چیرې موږ ادرار معاینه کړو، نو ګلایکوسوریا یا د ګلوکوز موجودیت د وینې په جریان کې ثابتیږي. دا شوه یوه نښه. دا به کله موږ تشخیص کوو کله چې خپل ادرار په لابراتوار کې معاینه کړو او په ادرارو کې زموږ دغه مواد موجود وي، ګلوکوز البته.
دا شوه یوه نښه. که چیرې په تشو میتیازو کې د ګلوکوز موجودیت و نو باید د شکر په هکله څېړنې وکړو. حتما د وینې په جریان کې شکر جګ و او ګردې ونه شو کولی چې دوباره یې جذب کړي. همدا شو چې د تشو میتیازو کې راووت. تاسو پوهیږئ چې کله هم ګلوکوز بهرني محیط ته د تشو میتیازو د لارې وځي نو د ځان سره اوبه انتقالوي. پولی یوریا یا ډېرې تشې میتیازې کول، بار بار تشناب ته تګ او بار بار تشې میتیازې کول، د دې معنا څه ده؟ کله چې ګلوکوز د ګردې د لارې د ګردې دغو حجراتو ته راننوځي او بهرني محیط ته انتقالیږي نو یو ګلوکوز د ځان سره 4 مالیکوله اوبه انتقالوي. دا ګلوکوز ده دغسې د 4 مالیکولونو سره اوبو سره اشباع کیږي او بهرني محیط ته وځي. ګلوکوز له بهر وتلو سره اوبه هم وځي نو د تشو میتیازو مقدار زیاتیږي. دې ته وایي پولی یوریا. نو د ګلایکوسوریا یا په تشو میتیازو کې د ګلوکوز موجودیت ترڅنګ بار بار تشناب ته تګ، ډېر تشناب ته تګ او ډېرې تشې میتیازې کول هم د شکر یوه نښه ده. تاسو د یوې شیبې دپاره فکر وکړئ، فرضاً دا زموږ د وینې یو رګ ده او په وینه کې ګلوکوز زیات و، ګلوکوز د وینې په جریان کې زیات و، همداسې راغی ګردې ته او د ګردې د لارې د اوبو سره بهرني محیط ته ووت. د وینې په جریان کې اوبه کمیږي. کله چې اوبه کمې شولې دلته د وینې جریان کې چې کله هم اوبه کمیږي نو د مریض تنده زیاتیږي، ترست زیات شي. کله چې تنده زیاته شوله نو موږ معمولاً اوبه زیاتې څکو. بله نښه چې په د شکر په مریضانو کې لیدل کیږي هغه پولی ډپسیا ده. پولی ډپسیا یا زیات تږي کیدل او ډېرې اوبه څکل. که چیرې یو انسان په شکر مبتلا وي د دغه میکانیزم د وجې چې اوس مو تشریح کړ، بهرني محیط ته د مثانې د لارې ګلوکوز ځي، ګلوکوز د ځان سره اوبه وړي، اوبه د وینې په جریان کې کمیږي. کله هم چې اوبه د وینې په جریان کې کمې شولې دلته زموږ په مغزو کې په هایپوتلمس کې ترست سنټر فعاله کیږي او د تندې احساس کوو. دلته به نو مسلماً د تندې نه وروسته به موږ ډېرې اوبه څکو. که چیرې اوبه زیاتې وڅکو د حد د نورمال اندازې نه او تنده مو هم له نورمال اندازې زیاته وي، تشې میتیازې هم زیاتې وکړو، د ګلوکوز موجودیت هم په تشو میتیازو کې ثابت وي، دا د شکر نښې دي. باید د شکر په وړاندې خپل تدابیر ونیسو، معاینات یې وکړو. که متاسفانه مبتلا یې شو د درملنې تدابیر هم د ځان سره ولرو. اوس راځو بلې مهمې موضوع ته. د وینې په جریان کې که چیرې ګلوکوز زیات شو، دا د وینې یو رګ ده، ګلوکوز د وینې په جریان کې زیات ده او حجراتو ته نه ځي، ځکه نه ځي چې انسولین نه تولید کیږي او د په شکر هم مبتلا یو. څه پیښیږي بالاخره؟ وجود د انرژۍ دپاره مجبور و مکلف ده چې له بلې منبع نه استفاده وکړي. هغه منابع څه دي؟ یو لیپیډز یا شحمیات دي او بل پروټینونه دي. کله چې شحم او پروټینز د انرژۍ د تولید دپاره استفاده شي نو دغه شحمیات فرضاً په فری فټي اسیډز یا د شحمیاتو په کوچنیو یونټونو باندې تبدیلیږي. دغه فری فټي اسیډ سوځیږي او بالاخره د سوځیدو نه وروسته یې انرژي جوړیږي د ای ټي پي په شکل باندې، اډینوسین ټرای فاسفیډ، او ورسره کیټون باډیز جوړیږي چې بیا په دې وروسته غږیږو کیټون باډیز یا اسیټونز څه دي او کومې ناروغۍ کولی شي منځته راولي. معمولاً تنفسي ناروغۍ منځته راولي، حتی د مرګ سبب ګرځي چې دا د ډایبټیک کیټواسیډوسس موضوع ده، په دې بیا مفصلاً غږیږو. کله چې وجود د انرژۍ د تولید دپاره د پروټین او د شحمیاتو نه استفاده وکړي، ځکه ګلوکوز په داخل د حجراتو کې نشته ده، نو دلته د دغه میکانیزم په پروسه کې موږ ضعیفه کیږو، د ولږې احساس کوو، ډېره ډوډۍ خورو او دې موضوعیت ته وایي پولیفیجیا. پولیفیجیا معنا څه؟ که په شکر باندې مبتلا یو نو دغه نښې به لازم لرو. ګلایکوسوریا د وینې په جریان کې د ګلوکوز موجودیت، پولی یوریا
ډیر تشناب ته تګ او ډیرې تشې متیازې کول. د هغې میکانیزم وویلې چې کله هم ګلوکوز ځي د ځان سره اوبه وړي، دا اوبه د بیرته د پرکزیمل کانولوټیډ ټیوبول یا د دې ساحې نه جذبیږي، چې جذب نشي بهرني محیط ته ځي او زیاتې تشې متیازې کیږي. دې ته وایي پولی یوریا. کله چې پولی یوریا منځته راغله، معنا د وینې د جریان نه اوبه راووتلې او لاړلې چیرته؟ ګردې ته. له ګردې نه چیرته لاړلې؟ بلډر یا مثانې ته. له مثانې نه هم ووتلې تشناب ته. نو دلته د وینې په جریان کې زموږ سره اوبه کمې شولې. کله چې اوبه کمې کیږي د وینې په جریان کې هایپو اسمولریټي منځته راځي، نو اتومات په اعصابو کې هایپوتلمیک سنټرز دغه ځای کې د تندې سنټر یا مرکز فعاله کیږي. مریض د تندې احساس کوي، ډېرې اوبه څښي او دې وضعیت ته پولیډپسیا وایي. ګلایکوسوریا، پولیوریا، پولیډپسیا، جمع پولیفیجیا یا ډیر خوراک. په دغه حالات کې مریض ډیر خوراک هم کوي، ولې دلته پروټیولایسز یا د پروټینونو تجزیه و ماتېدلو ټوټه کېدل روان دي، ورسره لایپولایسز یا د شحمیاتو ټوټه کېدلو پارچه کېدل روان دي. نو دغه دواړه د وزن د کمیدو سبب ګرځي. بله نښه ویټ لاس یا د وزن کمیدل دي. ویټ لاس یا د وزن کمیدل. دغه ټولې د شکر د ناروغۍ نښې دي. که چیرې موجودې وي بهتره ده چې یو ځل شکر معاینه کړو. که چیرې په شکر مبتلا یو چې ورزش او نور هغه تدابیر چې اړین دي هغه ورته ونیسو. مننه.